ښاروالي د ښار پاکونې په موخه عمومي حشر په لار اچولی دی. د حشر ګډونوال ښار پاکونه د ټولو ګډ مسؤلیت بولي او له ټولو ښاریانو څخه غواړي چې په دغه کمپین کې ورسره برخه واخلي. همه مردم ولایت غزنی باید در این پاکی و صفایی سهم بگیرند، چون که مرضهای خطرناکی در همه جا هست. اگر پاک باشه وطن ما، خانه ما، شهر ما خانه ماست، باید همگی در این پاککاری سهم بگیرند. تماما مردم بر رضا و رغبت خود آمدن شهر خود، خانه خود پاک میکنه. چرا خانه ما اگر پاک نباشه خفه میشیم، اگر شهر ما پاک نباشه هم ما خفه میشیم. واجبه فرد هر مؤمن و مسلمان است که خانه خود، شهر خود به وجه احسن نگاه کنه. په همدې حال کې د غزني ښاروال وایي د ښار پاک ساتل د ټولو ګډ مسؤلیت دی او له ښاریانو هم غواړي چې د ښاري ښکلا خیال وساتي. د ښار په ټولو ناحیو کې د حشر روان ده او له هر ګذر او له هرې قریې تقریبا 1.5 کسان راټول شوي دي. نو دا خو یو د مقصود چې تنظیم د شهر و چې نظافت جز د ایمان د ارشاد نبوي ده، او دوم کمپاین لپاره د آگاهی د خلکو چې شهر ما خانه ما تر دغه عنوان لاندې زموږ شهر زموږ کور تر دې عنوان لاندې چې خلک د بازار د صفایي خیال هم وساتي. نن ورځ د غزني ښاروالۍ له طرفه دغه دود یو ځل بیا راژوندی سو او د ښار د پاکولو لپاره یو عمومي حشر وسو. واقعا دا ډېر ښه کار ده، ځکه په ټوله کې په ښار د ټولو خلکو یو ګډ یو مشترک کور بلل کېږي. نو له ټولو څخه هیله هم دا ده او له خلکو څخه چې هغه د خپل ښار په پاکوالي کې له ښاروالۍ محترم ریاست څخه پوره ونډه واخلي. د غزني د ښاروالۍ مسؤلین وایي د ښار ښکلا او پرمختیا په موخه د یو شمېر نورو پروژو کارونه هم روان دي چې د ښار بڼه به ورسره نوره هم ښکلې شي.